السلام علیکم دوستانو، زه امید لرم چې تاسو به ټول جوړ او خوشحاله یاست. دوستانو، زه نن په دا ویډیو کې تاسو درښیم چې تاسو د خپل کمپیوټر د USB ځګی څنګه وربندوی سي. هغه دا د وجې وربند کړئ دوستانو چې د اکثره تاله دوستان انډوالان راځي هغه د کمپیوټر په کمپیوټر کې وایرس هغه خپل د کمپیوټر USB راخستی وایي دې زما USB ته یا ګیم یا فلمز دغه رقم نور شیان ورواچوم. نو ته یا هم نسې ورته کوی چې ستا په USB کې دا وایرس دی زما سره د زما کمپیوټر را خرابوي. نو که دا یا نه لفظ نسې ورته استعمالوی دا خو ورته استعمالوی سي چې دوست انډوال یا ملګری دا زما کمپیوټر د USB ځګی خراب دی کار نه کوي هغه چې ورواچوي هغه سره به دا کوم د USB چې د هغه اپشن به نه راوړي نه به د ستا په کمپیوټر کې ښکاره کوي. نو هغه دپاره تاسو ملګرو د هغه ویډیو تر اخره وګورئ. ډېره خوندوره ده که زه امید لرم چې تاسو به خوښه سي. نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او پر دا بیل آیکن کلیک وکړئ چې زموږ هر ویډیو د ټول تر مخه تاسو در ورسیږي. نو ملګرو زه په کمپیوټر ته اوس دا د USB وراچوم ستاسو مخ ته چې کمپیوټر کې به زما سره د خپل USB راوړي راپور ته به کې اوس خو کار کوي زما سره دا زما سره د زما USB فور د کله دا د ښکاره کله کار ما سره کوي د USB اپشن ما سره راوړي. نو هغه ته زه تاسو د تر قدر شیم چې بیا به ستاسو سره دا کم دی چې USB ورواچي او اپشن بیا نه راوړي. نو زه اوس دا USB د ما وراچولی زه به دا USB جوړ کاږم. اوس راځو کوم اپشنز دی هغه ور اپلای کړو. نو را به سي په کیبورډ کې په کیبورډ کې به وینډوز بټن ونیسي آر به ووایي. وینډوز بټن چې آر وایي دې ته وایي رن کمانډ. رن کمانډ به ستاسو سره خلاص په دې کې ولیکئ ریجیډیټ REGEDIT ریجیډیټ چې مو ولیکئ انټر به کوي چې دا چې مې انټر کړي را به سي یس به کوي. دا چې مې یس کوي ملګرو د ګوره دا اپشنان موږ واره اپلای کړي دي ستاسو لپاره ګوره موږ دا وایو چې بس مسله خو نه دي اوس موږ اپشنان ستاسو لپاره اپلای کړو چیک یې کړو چې کار وکړي بیا موږ ستاسو درښیو. نو اوس موږ په دا اپلای کړی د مسله نه وکړي پکښې کار یې وکړي. نو اوس ستاسو لپاره ما دا ویډیو جوړه کړله چې د دوی به هم دا مسله وي نو دوی به هم دا مسله په دې په ذریعه حل سي. نو د ټولو مخه ملګرو تاسو راسه په دا څلور اپشن چې ریجیډیټ کوم اپشن چې دی یس کوي دا څلور اپشنان دغه اپشنان ستاسو سره راوړي. نو په دې کې به دریم نه تاسو راسه HK لوکل ماشین HK لوکل ماشین پر دې به کلیک وکړئ بیا به دغه باندې به تاسو راسه سیستم اخر سیستم په دې کې سیستم به تاسو کلیک وکړئ بیا به راسه په دې کې کرنټ کنټرولر سیټ دی کرنٹ کنټرولر سیټ پر دې به کلیک وکړئ. د هغه باندې به تاسو راسئ سرویسز به تاسو کلیک وکړئ. پر سرویسز چې مې کلیک وکړئ بیا به یو وي یو چې مونه په دې کې USB سټور به پیدا کړئ USB سټور یو داسې وي مخ ته نو هغه مخ ته بیا تاته د USB سټور راوړي یو دا دی USB سټور زما سره راوړي. پر USB سټور چې تاسو کلیک وکړئ دلته به راسئ د سټارټ باندې به رایټ کلیک وکړئ موډیفای به کړئ. موډیفای چې مې کوي اوس مې سره 3 دي ملګرو نو دا به څو کوي 4 نو چې 4 مې کوي دا USB ځګی به ستاسو سره څه شي بند به سي اوکې به کوي. اوس دلته راسي دا به کلوز کړي دا ټایپ هم چې کوي ملګرو پر دې باندې هم رایټ کلیک وکړئ موډیفای کړئ دا 4 1 پر دې بس کار مند لري خالي سټارټ یې څو کوي 3 ول هغه 4 کوي. اوس مې سره څو دي 4 دي اوکې کوي دا اوس کلوز کړئ ملګرو. اوس تاسو راسي USB کمپیوټر ته واچوئ زه به دا کمپیوټر زما USB واچوم چې کوي کوم پورته کوي کنه. نو دلته زه اوس راځم دا د ما خپل کمپیوټر ته USB واچوله دا دی اوس ما دا دی فریش تیم دی اوس دا دی نو زما سره د USB اپشن راوړي نه پورته کوي نه کتای سي. دا اوس د هر څو پر دا USB ما وراچولی نه ما سره دا اپشن اوس کار نه کوي نه USB ما ته خلاصوي. نو ملګرو برته کوم خپل USB ځګی خلاصوي هغه تاسو بیا څنګه خلاصوي ټیک دی. نو اوس دا USB چې کاږم USB ما جوړ کړله اوس برته به تاسو هغه وینډوز آر بټن بو ریجیډیټ ما کې انټر کړی دی یا انټر به کې دلته به یس کوي بل ته به هغه اپشنان تاسو ملګرو ووایي نو زه به ستاسو لپاره بیا یې ور اپلای کړم چې تاسو به ښه سر په خلاص سي. نو زه به دا وارګره فټ کړم چې تاسو لپاره یې ور بیا ریویژن سي ښه مې ټیټ سر په خلاص سي ملګرو. هغه دریم اپشن HK لوکل ماشین را به سي بیا به سیستم به بعد به راسي په دې کې به پیدا کړئ کرنټ کنټرولر سیټ دریم اپشن دی ور دې به کلیک وکړئ بیا به راسي سرویسز به کلیک وکړئ. په سرویسز کې به یو وي USB سټور پیدا کړئ یو هغه رقم یو مخ ته ځي USB سټور راسي بیا یې لکړئ USB سټور دا د مصر رالی. نو USB سټور کې به تاسو سټارټ لراسي رایټ کلیک په پرو کې موډیفای به کړئ. اوس مې سره 4 دی تاسو به برته څو کې 3 نو چې 3 مې کې دا به انټر کړئ. نو اوس ما سره برته راسي اوس USB چک USB ورواچو
زه دا دي چې تاسو مخ ته اسبي مې واچوله. اوس دا دي زموږ سره لست کې ورته ورې دا دي موږ سره برته اسبي کار شو کړي اسبي ځګی. نو دا ډېره خوندوره او ټریکس طریقه او ملګرو چې ما تاسو در وښوله چې تاسو په کمپیوټر کې خپل د اسبي ځګی داسې وربند کړئ خپل انډواله هم سره خلاص هغه چې رښتیا دا د اسبي ځګی خراب دی. نو کوم دا ویډیو خوښه شوی ملګرو د نور انډوالانو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دې څه فایده واخلي. او د ویډیو په اختتام سره د خدای په امان.